الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنتي ترشوي هفتكي دا خبر تاسو تشي واچي دا هري جمعي پشپا باندي سلسلوار درسنا او بیانونا بئی پا دی مبارک جمعات کی داگه ابتداء دا اللہ پا توفیق سرکو دا یو دیسی موضوعنا چی آغا موضوع تا من طول دیر ضرورت لرو. آغا موضوع چی آغی تا زنانه هم ضرورت لري، نارینه ورته هم ضرورت لري. آغا موضوع چی غریب او مالداره دوانه ورته ضرورت لري، او آغا موضوع چی آغی تا تور او سپین عرب او عجم طول ورته ضرورت لري. او آغا دا اللہ رازی کول، دا اللہ رب العزت رازی کول دا بی اگده سلسله انشاءاللہ. زب آغا لاری آغا اسباب بیانو، آغا کارونا آغا ویناگانی دا اللہ پا توفیق سر که آغا چا اکرونو اللہ رب العزت تی رازی کی. استاسو دا دی امام دا تلاوت ووردو پا دی منزکی ناغا دا سورة اللیل تلاوتو کو او دا دو قسم خلقو تذکیره اکڑا، الاشقا او الاتقا. اشقا پا طولو کی بدبختا چی آغا جہنمی دے والعیاذ باللہ دا اللہ دشمن، او الاتقا پا خلقو کی پریزگار انسان الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دیوی مال لگی دا اللہ بلار کی او دید پارے نہ لگی چی لچا سر ایسا بدلہ دا یا خلق کی صفتو کی ولی لگی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. دا دید پارے چی اللہ رب العزت ترازی شی ولسوف يرضى او اللہ بترازی شی. دا دین دا پتہ لگی دا چی دا پریزگار انسان او دا تقوادار انسان پا دنیا کے طول محنت و کوشش دا دے چی خبل رب رازی کی. دا دا مؤمن لوی هدف تے پا دی دنیا کی. او زیتا سو تے خبر اگر ذکر کمو یاد ایسا تی اللہ رب العزت گوری دی دنیا تا منگا صرف دی دا پارا نہیں اورالی گری چی منگ با خوراکونا کو، منگ با مزدوریانی کو، منگ با خواہشات پورا کو، منگ با ودونا کو، منگ با کورونا جوڑو، منگ با تجارتونا کو. دا صرف دا سچی ما ذکر کرو دا دنیا وقتی طور ضرورت تے چی منگے کو. اصل مقصد چی رسل پارا اللہ را لی گریو اگر اللہ رب العزت ذکر کرے دے پا سورت الذاریات پا آخرہ کی اللہ رب العزت وی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ ایمانی دی پیدا کری انسانان و پیریان مگر تخبری بندگی دا پار. دا دنیا دا امتحان زیدے چی پتہ پکی ہولے کی سوک دا اخبر رب رازی کولے شو سوکی نیش رازی کولے. او ذکر اللہ رب العزت دا سورة المؤمنون پا آخرہ کی دا خبر ذکر کری دا چی ایستا سو دا گمان دے چی ماتا سو دیسی پالتو پیدا کریے. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ استا سو گمان دے چی ماتا سو پالتو پیدا کریے او ماتا با واپس کی گئی نا. دا خبر دا اللہ دا شان سر نخوائی، دا یاد ساتے دا اللہ دا شان سر دا خبر نخوائی چی دوم را غٹ دنیای پیدا کری دا او دا دوم را غٹ مخلوقات او نظام روان دے او دا دی بے فائدی، دا دی پالتوی، دا دی صرف دی دا پاری چی منگ دی خوراکونو کو، دا صرف دی دا پاری چی زمانگ بچیو شی، دا صرف دی دا پاری چی منگ ودونو کو خواہشات پورو کو. نا دا اللہ دا شان سر نخوائی. دا دوم را غٹ مخلوقات چی اللہ پیدا کری دے او دا ناشنا نظام چی اللہ روان کردے دے دا طول دا دی دا پاری چی دا اللہ بندگی دی اکڑیش. و بلزی کہ اللہ رب العزت دا خبر کردے دا با قرآن کے ایحسب الانسان ان یترک سدا. اللہ وی دا انسان دا گمان دے چی دے با دا قسم پری خودیش بس دے پیدا شو زوان شو بیا بوڑا شو بیا مر شو قصہ ختم شو نا، قصہ نہ ختمی. منگ را گری دی دنیا تا دا اللہ دا بندگی دا پاره دا اللہ دا رازی کولو دا پاره. دا ستاسم هدف دے، دا زمام هدف دے، دا هر مسلمان هدف دے چیز خپل رب رازی کم. منگ با انشاءاللہ با دی مبارک مجالسو کی دا خبر معلومو چی آخر اللہ رب العزت پس بندی رازی کی دا اللہ رضا چی آخر یو مؤمنی تر لاسکی که دا گئی دا پاره سڑے ہر قسم قربانی ورکی. او تا سیرت روال دا پیغمبرانو بیا د صحابه کرامو او بیا د امت نور و نیکانو د دې وخت پورې د قیامت پورې به دا وي دا حال. مال خلق لګي خو چې الله راضي شي، بچي قرباني خو چې الله راضي شي، بدن قرباني خو چې الله راضي شي، ځواني قرباني چې الله راضي شي، وخت قرباني چې الله راضي شي، بوډاواله دې ته پکې نه ګوري، بیماری ته پکې نه ګوري، کمزورتیا ته پکې نه ګوري، خو چې صرف الله رب العزت زمانه راضي شي. دا د نیکانو خلقو طریقه ده د پوخانه او وی به د قیامت پورې.
قرآن کې الله رب العزت په سورة الاحقاف کې د هغه کس تذکره کړې ده چې هغه د مور پلار سره ډېر ښه کوي ووصینا الانسان بوالدیه احسانا او اوږد آیت دی. په هغه آیت کې بیا دا دي وبلغ 40 سنه، کله چې دا سړی 40 کالو ته ورسي دا نیکمله سړی، نو دی یو دعا د الله نه ډېره غواړي. دعا دا ده ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يلا مالا طاقت راکه توفیق راکه چې زه د هغه نعمتونو شکر ادا کړم کوم نعمتونه چې تا مال راکړي دي او زما مور پلار له دې ورکړي. مخکې بیا سوی د مدې دپاره تا ته آیت وي وأن أعمل صالحا ترضاه، او یلا مالا طاقت راکه چې داسې نیک عمل وکړم چې ته پرې راضي کېږي او ته پرې راضي. دا د نیکانو خلکو دعاګانې دي. یلا مالا طاقت راکه د دې کار کولو چې ته پرې راضي شي. دغه شان د سلیمان علیه السلام یو قصه الله رب العزت په سورة النمل کې ذکر کړې ده. کله چې هغه د میږو په یو سوړه باندې تیر شو او هغه یو میږي د نورو ته آواز وکړو وی ورننوځئ د خپلو سوړو ته. سلیمان علیه السلام او د هغه سره لښکرې را روانې داسې نه چې په موږ باندې خپې کېدي او موږ وچکئ. هغه چې دا خبره واورېده فتبسم ضاحکا من قولها، نو هغه دا خبره چې واورېده دې سره مسکی شو. الله پوه کړی په دې خبرو باندې. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. او په هغه ټیم هغه دا ووي یاله ما له طاقت راکه او توفیق راکه چې زه د دې نعمتونو شکر ادا کړم او کوم نعمتونه چې تا زما مور او پلار له ورکړي. وأن أعمل صالحا ترضاه. سلیمان علیه السلام دا دعا غوښتې ویاله ما له د نیک عمل توفیق راکه چې ته پرې راضي کېږي او ته پرې راضي. ټوله منډه د دیندارو خلکو او د الله د بندګانو، هغه بندګان چې الله ته یې غاړه ایښودې ده، هغه دا ده چې الله زموږ نه راضي شي. موسی علیه السلام قصه تاسو کې اکثرو ته معلومه ده. الله رب العزت موسی علیه السلام ته امر وکړو چې ته د بني اسرائیل د مصر نه وباسه او لاړ شه. بني اسرائیل هغه د مصر نه وویستو او هغه لاړ. بیا هغوی ته الله رب العزت تورات ورکو، کتاب یې وله ورکو. نو موسی علیه السلام یې کوی تور ته راوغوښتو او 40 ورځې هغه هلته او د الله سره یې خبرې وکړې. الله رب العزت هغه له کتاب ورکو. ده ته الله یو مقرر وخت یې ښودی چې دې وخت له به راځي. موسی علیه السلام د هغې نه مخکې لاړ. یعنې لکه ته یو سړي ته دا ووایې چې ما سره به د خالي د هفتې په ورځ ملاقات کوي او هغه د جمعې په ورځ درشي ملاقات. الله رب العزت موسی علیه السلام ته وخت وویلی چې ته به دې وخت له راځي او ملاقات به کوو. دې مخکې ورغی لکه اذان لا نه شوی ته جومات کې ناستي مخکې راغلی د وخت. نو الله تې تپوس وکړو وما أعجلك عن قومك يا موسى. موسی وی ته څه شي مخکې راوستې د وخت نه او داسې په تادۍ ته رالي. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. یاله تادي مې په دې وکړه چې ته رانه راضي شي. خیال دی موسی علیه السلام تادي ولې وکړه چې الله رانه راضي شي. د نیکانو خلکو ټوله منډه هغه دې دپاره که الله رب العزت په سورة الفتح کې د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو یو اوچت شان بیان کړی دی چې دا دومره اوچت خلک دي. د دوی مثال په تورات کې داسې دی، په نورو آسماني کتابونو کې داسې دی. الله رب العزت په هغه منځ کې دا وایي تراهم رکعا سجدا. ته به همیشه دوی په رکوع کې، په سجدو کې، په عباداتو کې ییني اصحاب کرام. ولې الله یبتغون فضلا من الله ورضوانا. د الله فضل لټئ او د الله رضا لټئ. د صحابه کرام چې کومه دینداري کوي د دې لپاره کوي چې الله رانه راضي شي. مقصد زما د خبرې هغه دا دی چې د نیکانو خلکو او د دینداره بندګانو د الله د هغوی دغه کوشش دی او منډه ده چې زموږ د رب موږ نه چېرته راضي شي. اوس چې تاسو نه دا سوال کوم چې الله د چا نه راضي شي نو ده بېللي څه دي او چې الله د چا نه ناراضه شي نو ده ګټلي څه دي. که تا نه دا ټوله دنیا راضي شي که نه او الله د نه ناراضه تا د سره ګټه نه ده کړې ځکه چې تا نه مالک د دنیا او د آخرت ناراضه دی. مالک د دنیا او د آخرت د چا په لاس کې چې جنت او جهنم دی، د چا په لاس کې چې بخل او عذاب ورکول دي، د چا په لاس کې چې رزق دی، د چا په لاس کې چې باچایي ده، د چا په لاس کې چې د هر څه دي. هغه تا نه ناراضه تا آخر راضي کړي څوک دي؟ ته به دایي چې ما راضي کړي مور پلار دي، ما بچي، ملګري، دنیا نه. دا خو یو څو کسان دي. او چې الله د نه راضي شي او د ټول مخلوق د نه ناراضه که نه هېڅ تاوان نه کوي ځکه چې دا عارضي خبرې دي. لکه د یو سړي نه ملګری ناراضه شو څه وخته پورې ناراضه دي که نه. مور پلار خفه شو، بچي خفه شو، کلیوال خفه شو، ملک والا خفه شو. زیات نه زیات تاوان به ستا څه وخته پورې او هم دنیوي تاوان وي. خو چې الله د نه ناراضه نو تا دنیا هم بېللې ده او تا آخرت هم بېللی دی. ځکه د نیکانو منډه هغه ټوله دې دپاره ده چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. تاسو دې جومات ته رالې ماسخوتن منزله خو دې دپاره رالې چې الله راضي کړي. بیا درس ته کېناسته خو دې دپاره چې الله راضي کړو. بیا سحر منزله ته راپاسې دومره په مشکله او خوب درځي او شپې لنډې دي او تا اودس کې او راځي په دې توره تیاره کې الله ته ودرېږي
خو د الله د راضي کولو دپاره دغه شان ته چې روجې نیسي سخته تېرې د الله د راضي کولو دپاره ډېر څه ته ستا زړه کېږي چې ویې کړي او هغه شریعت په تا باندې حرام کړي خو تا ترې ځان ټینګ کړی دی بند کړی دی ډېر په ګرانه خو د الله د راضي کولو دپاره زړه ډېر څه غواړي چې ویې کا شیطان راته ډېر څه وایي ویې کا ځواني راته د ډېر څه وایي ویې کا معاشره راته د بعضو خبرو وایي ویې کا خو موږ ځان بند کړی چې نه په دې باندې الله ناراضه کېږي موږ یې نه کوو د ډېر سره ته معاشره شیطان خواهشات ځواني ملګري بېدینه هغه راته وایي چې مې کوه موږ یې کوو موږ وایو نه ځکه چې الله راته ویلي چې کوئ ټول د څه دپاره خو د الله د راضي کولو دپاره مقصد اولنی او اخرنی زموږ په دنیا کې هغه څه دی د الله رب العزت راضي کول الله رب العزت په سورة البقره کې د بعضو مؤمنانو شان ذکر کړی ومن الناس من يشري نفسه بعض خلک هغه دي د قرباني ته ګوري چې ځانونه یې خرڅ کړي دي د الله لپاره ځان خرڅول نفس قربانول د دین اقوا بله ګټه قرباني څه ده یلا ولي اخر وجه سوا مخکې وایي ابتغاء مرضات الله د الله د راضي کولو دپاره د الله د رضا لټولو دپاره د الله د رضا لټولو دپاره نفسونه قربان کړي دي څه خلک شتي په سورة البقره کې دغه سورت کې الله رب العزت د مؤمن یو بل صفت ذکر کړی دی او دې ته موږ کېږي ومثل الذين ينفقون اموالهم او هغه خلک چې مالونه لګي د الله په لار کې ګوره مخکې د نفسونو خبره وشوه اوس د مالونو وشوه نفس دا بدن دی دا ساه مال ته چې څه ګټې څه چې دي ګټلي دي او څه چې درسره دي دا مال بعض خلک مالونه لګي د الله لپاره وجه ابتغاء مرضات الله د الله رب العزت د رضا لټولو دپاره چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي مالوم لګي وخم ورکوي بدنوم لګي او کوشش دغه دی چې الله رب العزت زمانه راضي شي ما وبخي زه هغه ته نږدې شم دغې دپاره ټوله منډه روانه ده کومو خلکو چې کوشش کړی دی د الله د راضي کولو پیغمبران د هغوی نه الله راضي دی صحابه کرام د هغوی نه الله راضي دی هغه محنت د هغوی ضایع نه دی تللی اوس د صحابه کرامو نه بعد چې کوم خلک دي موږ ته دا پته نشتي یو کس باره کې داسې نشو ویلی چې دا پلانې د نه الله راضي دی خو زموږ دا ګمان دی چېرې دا پلانې نیکمله سړی ده چې کوشش کوي او محنت کوي د ده نه به انشاءالله الله راضي که الله وغواړي الله به ترې راضي داسې یقیني نشو ویلی چې پلانې عالم د هغه نه الله راضي دی پلانې دیندار الله ترې راضي ده الله ته پته خو دا خبره یاده کړې د مې دې لپاره وکړه چې ته کله محنت او کوشش وکړې که نه او به یې کې اخلاص نو ستا د محنت او کوشش دا ضایع کېږي نه الله به تا نه راضي شي او چې الله ته نه راضي شي او د مرګ په وخت کې حدیث کې دا راځي اوږد حدیث دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د دینداره کس نه ساه ویسته کېږي نو په ده پسې د مرګ ملایک راشي د مرګ فرشتې راشي دا ساه تې وباسي نو ساه دنه ډېره په نرمۍ سره وباسي په عذابۍ یې نه اگر که مؤمن باندې سخته کله ډېرې هغه ای کې هم خیر دې دپاره چې د ده ګناهونه پرې کم شي او دی الله ته مخامخ شي په داسې حال کې چې په ده باندې ګناهونه نه وي کله چې د ده نه دا ساه وباسي او دا د اورېدو خبره ده او د سوچ خبره ده کله چې د ده نه دا ساه ویسته کېږي نو دا ملایک ورته وایي ابشر بروح و ریحان تاله موږ زیری درکو د جنتونو د نعمتونو د خوشحالیانو د خوشبویانو د آخرت چې څه نعمتونه دي ابشر بروح و ریحان ورب راض غیر غضبان او د دې سي رب باره کې راته خبره کوو چې هغه تا نه راضي دی تا نه ناراضه نه دی دا هغه رب سره د ملاقات دی ته سوچ وکړې چې کله زما او تا نه ساه وځي او ملایک موږ ته دا خبره وکړي چې روزه دې ساه ته وایي روزه دې بدن نه داسې رب ستا په انتظار کې دی د داسې رب سره د ملاقات دی چې هغه تا نه راضي دی تا نه ناراضه نه دی د دې نه اخوا نور څه دي د دې نه اخوا بل اوچت نعمت څه دی او کله چې وایي د بېدینه نه ساه وباسي او کله چې د یو جهنمي نه ساه وباسي نو د ده دا ساه په دې بدن کې پټېږي تښتي یو ځي ته بل ځي ته یو ځي ته بل ځي ته دوی ته په زور دا ساه راکاږي کله چې دا ساه راکاږي نو روزه د الله عذابونو ته د الله د طرف نه سزاګانو ته او د دې رب طرف ته چې هغه تا ته په غضب کې دی د دې رب سره د ملاقات دی چې هغه تا ته په غضب کې دی هغه تا نه ناراضه دی اوس ستا مرضي ده چې ته کومه یو غواړې که دا غواړې چې د ساه وتو په وخت کې ملایک تاله زیری درکړي نو بیا خو به کوشش کوي بیا خو به محنت کوي د الله د راضي کولو او زه سوچ کوم کله نه کله چې دا موږ چې څومره منډې د دنیا دپاره وکړو که نه او دا څومره محنت د دنیا دپاره کوو که د دې معمولي برخه موږ د دین دپاره کولی الله به راضي شي معمولي برخه اوس د الله دې رحم ته وګوره موږ ته دا نه دي ویلي چې ته په جومات کې 40 ګنټې کښېنه دا موږ ته نه دي ویلي خو 15 وخته لمونځ دی ټیمونه یې راته هم ښولي دي
ګوردام د الله رحمت اوس که ټیم یې نه وي ښوولی خو چې کله مؤذن اذان وکړي ته به ورځي بیا به ګرانه وي ټیم یې راته هم ښوولی وي دې ټیم نه دې ټیم پورې جومات کې زموږ پاو ساعت 20 منټه لګي او موږ ته هغه څومره ګرانه ده څومره موږ هغه خبره په ځان باندې درنه کړې ده الله رب العزت په دې سریري شو ګنټو کې موږ ته معمولي څه ویلي دي چې دا تاسو زما دپاره کوئ او موږ هغه سر ته پوره نشو رسولی ښه الله که موږ ته د مال لګولو ویلي دي صبره خیراته خورې د معمولي هغه هم هر چا ته نه دي ویلي چې د چا طاقت رسي د چا وس رسي هغه ته وایي دومره برخه دي په کال کې یو پیر ورکوه چې کوم ته زکات ویل کېږي واجب هغې کې موږ اخوا دېخوا کوو موږ ته الله دا نه دي ویلي چې څلېرویشت ګنټې ته د قرآن تلاوت کوه خو قرآن تلاوت کوه په هغې کې موږ اخوا دېخوا کوو نو دا څومره منډې چې موږ د دنیا دپاره وو که نه که موږ لږ وخت هم د الله دپاره ورکو نو الله رب العزت به زموږ نه راضي شي او دغه مقصد چې کوم د هر مؤمن دی دا به د ترلاسه کړي او د مرګ په وخت کې به تا ته دا زیری وشي کوشش کوئ دا موقع بار بار ګورې نه راځي او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه پنځه د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼه اب انشاءالله موږ را روان درسونو کې بیا هغه اسباب د الله د راضي کولو بیانو خو نن صرف خبره دقې باندې کوو د الله راضي کول رسول صلی الله علیه وسلم وایي پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ که تاسو غواړئ چې الله راضي کوي که نه نو دا حدیث مخکې ته ځان ته کېږدئ پنځو خبرو نه مخکې د پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ خبرې کمې دي اولنۍ روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه صحتک قبل مرضک دا روغ صحت چې نن ستا دی که نه ته په دې کې الله راضي کولی شي هر قسمه عبادت کولی شي دا غنیمت وګڼه هېڅ پته نه لګي سبا له بیمارې او بیا به ډېر ستا زړه کېږي چې ما الله راضي کړی ما لمونځ وکړی ما تلاوت وکړی ما پلانې عبادت کولی به نه شي او موږ ډېر خلک اینو زموږ په مخ کې دي بیماران دي ارمان دی چې د الله عبادت وکړه خو نه شي کولی داسې عبادت لکه څنګه چې روغ سړی کوي نه شي کولی نن زما صحت او ستا صحت روغ دی دا زموږ سره ګورې موقع د غنیمت دی د سبا هېڅ پته نه لګي ګورې داسې او د نن سبا دور داسې بیماریانې راوتې دي چې هغه صرف د بیمارۍ چې ته نوم واورې ته به تعجب وکړي چې آخر د بیماري کومه بیماري ده دا څنګه مرض دی اسپتالونو ته چې ورشي ته به وایي چې ټوله دنیا بیماره پرته ده نو که الله د روغ صحت درکړی که نه دا غنیمت وګڼه او الله پکې راضي کړه دویمه خبره رسول صلی الله علیه وسلم څه کړې ده وشبابک قبل حرمک د خپله ځواني د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼه د خپله ځواني د بوډاوالي نه مخکې یو داسې وخت به موږ را روان دی چې بیا به موږ ته خوځېده ګراني بیا به موږ ته کېناسته ګراني بیا به موږ ته قدم اخیسته ګراني په پوړو باندې خطه به راته ګراني خوب به زموږ صحیح نه کېږي ته بیا نه صحیح تهجد کولی شي نه نور عبادت کولی شي نه تلاوت کولی شي نه اذکار کولی شي اوس د هر هغه سړي سره موقع ده چې ځواني ده او بوډاوالی پرې نه دی راغلی ده دا غنیمت وګڼه او خپل رب پکې راضي کړه درېیمه خبره رسول صلی الله علیه وسلم څه کړې ده وغناک قبل فقرک او خپله مالداري د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼه نن ریال روپۍ ډالر کیدای شي د یو کس سره د سبا هېڅ پته نه لګي سبا به دا سره دا نه بیا به ارمانونه کې چېرې دا مې کړی وی او دغه مې کړی وی او داسې نو تا پرون ورې نه کوله چې تا سره وه او دا زموږ د خلکو کې تاسو کتلي د عام مسلمانان چې کوي دوی کې داسې ډېر چې د ارمانونه ډېر کوي یاره که مال وی داسې مې کوله او که مال وی داسې دیني کارونه ذکر کوي او یو سړي سره شتي او نه کوي نو ته وګوره دې بدبختۍ ته چې هغه چا سره چې نشتي هغه ارمان کوي چې ما سره مال وی ما به د خیر دا کار کړی ما به دا کړی ما به دا کړی هغه بل سره موقع د نه کوي نو که دا مال د الله سبا له واغستو څومره لویه موقع تانه ځای شو تا به پرون الله راضي کولی شو نن هغه مال ته نشي لګولی او ځکه کله چې غریبانان صحابه کرام پر رسول سلم پسې راغلو یا رسول الله مالداران صحابه کرام زموږ نه مخکې شو جنتونه هغوی وګټل هغو ته یې څنګه وایي ګوره هغوی مال لګوي هغوی غلامان ازادوي هغوی حجونه کوي هغوی عمرې کوي دا به زموږ وس نه رسي رسول سلم هغوی ته هم طریقې وښوي نه داسې نه ده چې په اسلام کې صرف د جنت ته ګټلو لار دغه ده چې کوم مالداران خلک کولی شي ډېرې لارې دي هر یو انسان ته الله د هغه د وس مطابق لاره ښوولې ده څو خبرې شوې درې روغ صحت ځواني او مالداري او بیا وفراغک قبل شغلک او دا فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې غنیمت وګڼه نن تا سره فارغه وخت شتي لکه دلته چې موږ ناست یو دا کوم ملګري چې راغلي دي رب العالمین دې ټولو نه راضي شي دا زموږ تا سره وخو فارغه تا ترې فایده واخیسته ما ترې فایده واخیسته موږ داسې هم کولی شو چې د جمعې شپه ده راشه بازار کې به وګرځو اوده به شو انټرنیټ به ګورو پالتو ګپ شپ به لګو هوټلو ته به لاړ شو یا د ګناه کارونه به کې باس کې وریاذ بالله دا هم کېدی شو خو نه هغه هوښیار مسلمان د دې وخت نه فایده واخیسته او دغه لږ وخت خپل عمل ته په غټ نظر نه ګوري هغه لږ وخت الله له ورکړو اوس زه تاته دا وایم که چېرته الله د دې د لاسه زموږ نه راضي شي نو څومره لویه ګټه موږ وکړه څومره لویه ګټه یو څو منټه او رب دې راضي کو دا چې کله تا فارغه وخت غنیمت وګڼو یو سړی سهار منځ نه بعد ناست دی
سهار مانځنه بعد د دې څه کار نشته، یا که کار شته 8 بجې 9 بجې، او د سهار مانځنه بعد دی جومات نه وختي ورنوتو، کېناستو ذکر او اذکار سهار اذکار قرآن تلاوت یې بیا ساعت مونځ یې وکړو چې نور راوختو. دې سړي څومره ګټه وکړه. هغه بل هلته څه چل وکړو، هغه چې لاړ د ناشتې منډې ملګرو سره ګپ شپ، طلایي کیسې اورېده فیسبوک لږ وګوره، ټیک ټاک یې وګوره، یوټیوب یې وګوره، دا دواړه یو شان دي. فرق ته وګوره. حالانکه ګوره وخت د ده سره مو وخت د هغه سره مو خو د دې وخت غنیمت وګڼو، خپل ربې پکې راضي کوو. هغه بل د خپل وخت نه فایده وانخیسته. دا وخت ګوره هر وخت چا سره دی. اوس وګوره موږ دلته ناست یو، سبا له ته لاړې ملک ته د خپلو بچو سره او ښځې سره او مور پلار سره، تا ته بیا دا موقع داسې میلاوېږي او دلته تا موقع ضایع کړه چې کله تا سره فارغه وخت نو څومره لوی تاوان ته وکړو. څومره فارغه وخت چې ستاسو په ژوند کې دی که نه، دا غنیمت وګڼئ، څه نه څه دینداري پکې کوئ او هېڅ پته نه لګي چې الله په څه باندې راضي کېږي. کله ګوره یو کار موږ ته ډېر معمولي ښکاري، خو هغه صحیح ډېر غټ د الله په نظر کې. رسول صلی الله علیه وسلم اتقوا النار، د جهنم نه ځان بچ کئ ولو بشق تمره، اگر که د نیمه کجوره ته راوالي که نه نور څه وس دې نه رسي، کجوره در سره کور کې دانه پرته ده هغه دې نیمه راواغسته، د هغې څه برخه دې راواغسته او غریب له یې ورکړې، وایي په دې هم ځان د جهنم نه بچ کړه. یعنې مطلب د حدیث دا دی چې ته ځان په دې هم د جهنم نه بچ کولی شي او جنت پرې ګټلی شي. لازم نه چې جنت ګټل کله ویلی چې سړي په ذهن کې غټ کارونه راځي دا خو زه نشم کولی. نه، ما تاسو سره مخکې وویل چې هر انسان د وس مطابق کوشش کوي د الله د راضي کول. هغه واقعه به تاسو ته معلومه وي، بني اسرائیلو کې یو زنانه وه، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او هغه زیناکاره زنانه وه او په یو کوهي باندې تېرېده او هلته یو سپی پروت و، تږی شوی و، ژبه یې راویستې وه، دومره تږی شوی چې د شګې او خاورې یې څټلې. هغې موزه وویسته او په دې موزو کې د دې سپي لپاره اوبه راوویستې. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله دا کار دومره خوښ شو چې الله دغه زنانه وبخله. کله ګوره یو کار ما ته معمولي ښکاري، تا ته معمولي ښکاري، خو الله پرې زموږ نه راضي کېږي. یعنې دې کې د اوبه په سپیس کولی دي، په انسان هم نه او بیا په مسلمان هم نه، په سپیس کولی دي. معمول لکه دا څه بوتل دی، دا په یو ریال باندې 4 بوتله کېږي. تا دا راواغېست یو کس ته دې ورکړو چې یو ریال 4 بوتلې، ته دا ما وړوکی ته کار وکړو. کېدای شي د دې یو بوتل د لاسه الله رب العزت ته وبخي او تا نه راضي شي. خبره مې دا کوله چې موقع مه ضایع کوه، دا فارغه وخت مه ضایع کوه، د دې نه فایده واله. فارغه وخت د فیسبوک دپاره نه دی، فارغه وخت د یوټیوب دپاره نه دی، فارغه وخت د غیبتونو دپاره نه دی، فارغه وخت اسلام کې شته پراختیا، ته مزې هم کولی شي، ته چکر هم، خو هر وخت. او بیا 5مه خبره رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده او دا یاده کړئ، دا اخرنۍ ده په دې حدیث کې، وحیاتک قبل موتک، او دا خپل ټول ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه. ورب الکعبه چې دا ساه کله زموږ ودرېده که نه او کله ملک الموت راغی او دا ساه زموږ نه واخېسته، موږ به د یو ذکر ارمان کوو، دا سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. موږ ته اوس دا معمولي ښکاري. یعنې که دې قبرونو والا خبرې کولی شوی که نه، موږ ته تپوس کړی چې ستاسو څه ارمان دی؟ یو هم د ارمان نه کوي چې زما ګډ کور وي، یو هم د ارمان نه کوي چې زما ګټه تنخوا وي، یو هم د ارمان نه کوي چې زه ګټ تاجر وي، یو هم د ارمان نه کوي چې زما سم ډېر بچي وي، یو هم د ارمان نه کوي چې زما ګټې بنګلې وي. هر یو به د ارمان کوي چې ما یو 2 رکعته لمونځ وکړی، ما یو پیر الله یاد کړی، ما د الله د رضا دپاره څه وکړی، ټول به دغه ارمانونه کوي. او ځکه قرآن کې د ارمان ذکر شوی دی، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. کله چې الله ویل مرګ راشي که نه، نو بیا چغې وایي یا الله ما واپس کړه. ولې ما واپس کړه؟ لعلي اعمل صالحا، د دې دپاره چې زه واپس لاړ شم او نیک عمل وکړم. دا د هغوی بیا ارمان دی. نو چې د قبرونو والا دا ارمان دی او نن موتا سره موقع شتي چې موتا نیک عمل وکړو، نن موتا سره موقع شتي چې موږ خپل رب راضي کړو، نو ولې نه راضي کوو؟ ولې دا محنت نه کوو؟ ولې دا کوشش نه کوو؟ نو انشاءالله په دې را روانو درسونو کې به هرې جمعې شپې له موږ یو سبب یا که مختصري 2 دا به بیانو چې په دې الله راضي کېږي، په دې راضي کېږي، په دې راضي کېږي، او چې څومره بیانولی شو بیانو، او بیا به ښه تفصیلي انشاءالله بیانو. او الحمدلله ستاسو دا جذبه، ستاسو دا محبت د دین سره او په دې توجه سره کېناسته دا دلالت کوي په دې باندې انشاءالله چې تاسو خیر والا خلک یئ او الله ستاسو لپاره خیر غوښتلی دی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده، من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله چې چا لپاره خیر او ښېګړه وغواړي که نه، په دین یې پوه کوي. الله چې چا لپاره خیر او ښېګړه وغواړي که نه، جومات کې کښېنئ، عبادت پرې کوي، دینداري پرې کوي. دا نه چې الله د پلاني دپاره خیر غوښتلی دنیا ول ډېره ورکوي، نه، دنیا الله کافر له هم ډېره ورکولی شي او ډېرو کافرانو له ورکړې ده. او ښه دینداره مسلمان وي او دنیا ورسره نه وي، دنیا ډېرېده کمېده د الله د راضي کېدو د ناراضه کېدو سبب علامات نه دي، نښې نه دي. دا ته چې نن دې جومات کې ناستې که نه، او دلته الله تعالی طاقت او توفیق درکړی د ناستې د اورېدو، او ما له طاقت راکړی د بیانولو، دا انشاءالله نښه د دې ده چې رب العالمین زموږ دپاره خیر غواړي. نو دغه شان خپل کوشش به جاري ساتئ. د جمعې په شپه خپل ملګري خپلوان هغه شپه هم ستاسو قیمتي شي، اجر به پکې هم ګټئ. او هغه خبره بیا شوه کېدای شي د دې د لاسه الله زموږ نه راضي شي، نو که الله راضي شو بس بیا موږ نور څه کوو؟ الله رب العزت زموږ ټولو نه راضي شي، الله رب العزت زموږ دلته را جمع کېده د هغه د رضا کېدو ذریعه وګرځوي.
او الله رب العزت د مسلمانانو حفاظت وکړي، او الله د مسلمانانو د ملکونو حفاظت وکړي، او الله رب العزت موږ د هر قسمه فتنې او فساد نه وساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.